سلامونه دوستانو، دا په کوټه ښار کې د پیشلمي ډول دی. کله چې پیشلمي ته خلک پاڅېږي نو په لارو او کوڅو کې دغه رقم ته ډولونه ویل کېږي او خلک پیشلمي ته پاڅوي. تاسو ته وګورئ، بیا به خبرې کوو. د کوټې ښار پر سړکونو او کوڅو کې د روژې په میاشت کې د شپې لخوا دغه ډول د دې لپاره وال کېږي چې خلک پر وخت پیشلمي ته راویښ کړي. ساجد علي له تیرو 5 کالو راهیسې د پیشلمي لپاره خلک بیداروي. کله چې شپه تر نیمایي تېره سي نو دی او د ملګري د ښار و سړکونو او کوڅو ته راوځي، خپل ډول په هنر سره وهي او خلکو ته غږ کوي چې د پیشلمي لپاره پورته سي. په ډول وهلو خامخا خلک راپورته کیږي، ځکه چې د ډول وهلو غږ زیات وي. موږ چې کله دا ډول وهو نو وخت ناوخته ځینې خلک بیزاره هم شي او راشي چې ولې ډول وهئ، نو موږ ورته وایو چې د پیشلمي وخت دی. په عصري دور کې دغه ډول وهونکي د کوټې د روژې د تجربې یوه نه بیلیدونکې برخه پاتې ده چې د ښار د اوسیدونکو ترمنځ د ټولنې او روحانیت احساس راپاروي. زموږ د پلرو د ټیمه د نیکهګانو د ټیمه څه مطلب خلک پر ډولو راکښیني، نو زه خپله به ذاتي خود زه الارم دا شی زه نه لګوم. خپل زه چې دی بس چې کومه ورځ ډول راسي زه پیشلمي ته راکښېنم خپله، نو چې کومه ورځ ډول نه یا دوی کله نه راغلي بس ما سه بیا هغه پیشلمۍ بیا پاتې. په روژه میاشت کې د ډول وهلو لپاره ډولچان خپلې جلا جلا سیمې وټاکي او هره شپه هلته د پیشلمي پر وخت ډول وهلو ته ځي. ډیری خلک د هغوی د زیار کښلو په بدل کې پیسې هم ورکوي. د امتیاز په خبره که څوک په روژه کې پیسې ورنکړي نو دوی د اختر په سهار پر دغو کورونو ګرځي او خپله مزدوري ټولوي. हम जो है ना ढोल बजाते हैं, हमारा अबू डाटे भी ढोल बजाते हैं. موږ د پلار نیکه له وخته ډول وهو او د پیشلمي پر وخت خلک له خوبه راویښوو او موږ ته روژتیان سرسایه راکوي او پیسې هم راکوي. موږ اوس هم د پیشلمي پر وخت راغلي یو، ډول وهو او خلک راپاڅوو. د روژې د ټولې میاشتې موږ ته له 10 تر 15,000 روپۍ میلاویږي چې دا ثواب هم دی. تاریخ پوهان وایي ډول د خبرتیا لپاره په پښتنو کې وهل کېږي، لکه ناتار، برمته، اشر، سنګر ته وتل، جرګه کول، د غم او د خوشحالۍ خبر خپرولو او داسې نور اجتماعي عنعناتو لپاره وهل کېږي. د کوټې ښار ډیری اوسیدونکي دا دود په تاریخي توګه ښه او مثبت ګڼي. پخوا به داسې و چې یو قسم پټاکۍ به خلاصېدله، که به په روژه مات هم به پټاکۍ خلاص اوس په هوا کې به د دونه دغه ټک وکړي چې دا ګرده کوټه به دغه کېدله، لیکن ډول د هغه حصه وه. ډول دا دی چې باید ډېر اسانتیا یې جوړه کوو انسانانو ته. کوم چې دغه رسم یا دا رواج دا د ډول جوړ کړی دی، دا یو ډېر خوندور رواج دی. که څه هم په دې عصري دور کې د پیشلمي پر وخت د پاڅېدلو لپاره ډیری اسانتیاوې شته، خو بیا هم د دغو ډولچانو لخوا د ډول وهلو د پیړیو زوړ دغه دود لا هم ژوندی ساتل کیږي. حمیدالله ستوری شیراني DW کوټه. نو دوستانو، تاسو دغه ویډیو وکتل، دا ډېره خوندوره ویډیو ده. دا په کوټه ښار کې کله چې خلک پیشلمي ته نه پاڅېږي نو دغه ډول په لارو کوڅو کې ویل کېږي. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله حافظ.